درنو دوستانو په سوات کې یو ډیره افسوسناک واقعه شوې ده چې یو جینۍ واده شوې او د واده 12 کال شوی وو، خو په دې 12 کالو کې هغه ډیره کم خپل کور ته پرېښودل شوی و چې اوس ورسره داسې ظلم شوی دی چې هغه په ډیر بې دردۍ سره وژل شوی. دغه وژل کېدو وجوهات څه وو، ولې دا وژل شوله او ولې پرې دومره ظلم وشو، دې جینۍ داسې کومه خطا کړې وه، دا ټول تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. درنو دوستانو د دې جینۍ پلار وایي چې څو ورځې وړاندې ماته اطلاع راکړل شوه چې زما لور مړه شوې ده، خو چې معلومات وشول نو هغه مړه شوې نه وه بلکې وژل شوې وه. او پلار یې وایي چې کومو خلکو کې ما د لور ورکړې وه دغه هم زموږ خپلوان دي او څو کاله وړاندې واده شوی و چې په ډېر مینه محبت باندې دا واده وشو، خو د هغې نه پس زما په لور باندې ظلمونه شروع شول او دا ظلمونه تر دې حده ورسېدل چې لور یې هم زما کور ته نه راپرېښوده. هغه وایي چې ما یو ځل خپله لور راوستله، دلته مې ورله علاج وکړو، خو په واپسۍ تلو کې بیا داسې وشول چې دوی په هغې باندې هلته دومره ظلمونه وکړل چې ولږې نهرې او تندې پرې تېرې کړې او دماغي توازن یې ورله دومره خراب کړی و چې هغې بیا زموږ یعنې د خپلې کورنۍ خلک نه پېژندل، یعنې وایي چې نه خپل پلار پېژندو، نه مور، نه رور او نه د کورنۍ بل کوم کس پېژندلو، چې د هغې نه پس یې په دې باندې نورې هم لږې تندې تېرې کړي دي، ظلمونه یې پرې کړي دي، وهل ټکول به یې ورکول او تر دې حده پورې خبر رسېدلې چې اخره کې جینۍ مړه شوې ده. پلار یې غوښتنه کوي چې حکومت له پکار دی چې موږ ته انصاف راکړل شي او داسې ظالمان د خپل انجام ته ورسوي. یقینا چې داسې ظالمانو ته سخته سزا ورکول پکار دي. تاسو هم د داسې مظلومو خلکو دپاره آواز اوچت کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو یو ځل بیا ډیره مننه کوم.